تاسو چرته وئ؟ احمد چرته و؟ تاسو پرون چرته وئ؟ نو دوستانو چې کله مونږ غواړو په انګلیسي کې دا پوښتنه وکړو چې تاسو چرته وئ، احمد چرته و، یعنې د تېرې زمانې په اړه پوښتنه وکړو، نو د دې دپاره مونږ په انګلیسي کې واز او ور کلمې استعمالو. واز چې دی مونږ د آی هی شي اټ سره استعمالو، او ور چې دی دا مونږ د یو وی دی سره استعمالو، یعنې جمع. صحیح ده؟ نو مثال، نو اوس که تاسو چانه پوښتنه کوئ چې تاسو چرته وئ، نو تاسو به ورته وایئ چې where were you؟ where were you؟ زه په کور کې وم. I was at home. I was at home. احمد چرته و؟ where was Ahmad؟ where was Ahmad؟ احمد په کور کې و. احمد was at home. احمد was at home. تاسو پرون چرته وئ؟ where were you yesterday؟ where were you yesterday؟ زه پرون په صنف کې وم. I was in the class yesterday. I was in the class yesterday. احمد تیره میاشت چرته و؟ where was Ahmad last month؟ where was Ahmad last month؟ هغه په کلي کې و تیره میاشت. he was in the village last month. he was in the village last month. زه یم، هغه دی، هغه دا، مونږ یو، هغوی دی. نو دا جملې به مونږ په انګلیسي کې څنګه وایو دوستانو؟ راځئ چې په دې ویډیو کې درته زده کړم. نو زه یم ته په انګلش کې وایي I am. I am. مثال، زه یو ښوونکی یم. I am a teacher. I am a teacher. زه په کور کې یم. I am at home. I am at home. هغه دی. He is. He is. مثال، هغه یو ډاکټر دی. He is a doctor. He is a doctor. هغه په صنف کې دی. He is in the class. He is in the class. هغه ده. She is. She is. مثال، هغه یو ښوونکې ده. She is a teacher. She is a teacher. هغه په اشپزخانه کې ده. She is in the kitchen. She is in the kitchen. مونږ یو. We are. We are. مونږ زده کوونکي یو. We are students. We are students. مونږ په ښار کې یو. We are in the city. We are in the city. هغوی دی. They are. They are. هغوی زما ملګري دي. They are my friends. They are my friends. هغوی زده کوونکي دي. They are students. They are students. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره موږ در سره لایک او فالو کوئ، او د مکمل انګلیسي درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه.